حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کوم انسان د نمایش او شهرت دپاره جامې واغوندي، کپړې واغوندي، الله جل شانه به د قیامت په ورځ باندې هغه ته د ذلت او د رسوایي کپړې ور واچي. د دې حدیث روایت مسند احمد کړی دی، دارنګه ابو داود شریف کړی دی، دارنګه ابن ماجه کړی دی. محترم مسلمانانو، دې حدیث ته موږ دا خبره زده کړه چې سړي او زنانه به جامې کالي چې اغوندي د هغه به شهرت دپاره نه اغوندي، نمایش به نه کړي چې خلکو ته ښکاره کړي. لکه نن سبا ډېرې زنانه داسې وي چې هغوی بازار ته وځي نو نوې نوې جامې واغوندي، په هغې د پسه بقرم ناچي، نمایش غوندې کوي، خلکو ته یې ښیي، نو دا سخته ګناه ده. او که سړی هم جامې اغوندي او شهرت دپاره یې اغوندي، نمایش دپاره تکبر لوی کوي، الله به د قیامت پر ورځ د ذلت او د رسوایي جامې ور واغوندي. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو، موږ او تاسو سړي او زنانه بیا چې داسې جامې چې هغه موږ استعمالوو، چې د پاکې جامې استعمال که، ښې جامې استعمال که، په هغه کې نیت د نمایش، د شهرت، د تکبر، د لوی مه کوه. دارنګې زنانه چې اکثر هم داسې په یو واده کې به لس جوړه کوي، نو کله یو ساعت دپاره یو جوړه واچي، بل ساعت دپاره بله جوړه واچي، نمایش کوي، شهرت کوي، ځان ښیي، دا بدترینه ګناه ده. الله به د قیامت په ورځ باندې ذلت او د رسوایي جامې وراغوندي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.